څنګه کولی شو چې د ویښتانو د سپینېدلو څخه مخنیوی وکړو او تر ډېره وخته پورې تور ښایسته ویښتان ولرو؟ پخوا یوازې د سپین ږیرو ویښتان به یا د ډېر عمر لرونکو اشخاصو ویښتان سپینېدل، خو اوس په ځوانانو کې دا مشکل تر ډېره حده ده. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. لومړی خو باید دا وپېژنو چې اصلا د ویښتانو رنګ په چا پورې اړه لري، چې مطلب د ویښتان د تور رنګ چا ورکړی دی. میلانین هغه طبیعي رنګداره پیګمنټ ده چې د میلانوسایټ په واسطه باندې تولیدېږي، او دغه میلانین ده چې زموږ او ستاسې پوست، سترګو او ویښتانو ته یې تور رنګ ورکړی. اوس به هغه سببونه وپېژنو چې ستاسې د ویښتانو د ژر سپینېدلو لامل کېږي. لومړی جینیټیکي یا ارثي علتونه کولی شي چې ستاسې د ویښتانو د سپینوالي سبب وشي. که په کورنۍ کې مو مور و پلار یې د هغوی ویښتان ژر سپین شوي، نو کېدلی شي چې په تاسې کې دا حالت ژر رامنځته شي. دغه جینیټیکي او ارثي علت چې دی دا تر ټولو عام علت ده. دویم بیا د میلانین د مادې د کمښت په خاطر باندې ویښتان ژر سپینېږي. هغه حجرات چې میلانین تولیدوي، میلانوسایټ چې ورته وایي، نو کله چې د بدن دغه حجرې چې میلانین تولیدوي په کافي اندازه سره میلانین جوړ نه کړي، نو د ویښتانو رنګ د خپل تور حالت څخه اوړي او په سپین رنګ باندې بدلېږي. بل بیا تغذیوي موادو کمښت هم د ویښتانو د سپینېدلو سبب کېدلی شي. هغه کسان چې په وجود کې ویټامینونه، منرالونه یا امینو اسیدونو کم وي، چې د دغه موادو کمښت د رنګ په جوړونکو حجرو باندې منفي تاثیر لري، نو کله چې د رنګ جوړونکي حجرې په کافي شکل سره میلانین جوړ نه کړي، ویښتان به طبیعي خبره ده چې سپینېږي. بل بیا که چیرې یو شخص د اوږدې مودې لپاره ذهني فشار، تشویش او اندېښنې ولري، نو دغه حالت کولی شي چې هغه حجرې تخریب کړي د کوم په واسطه چې میلانین جوړېږي. نو چې میلانین جوړ نه شو، بیا هغه خبره ده چې ویښتان به سپینېږي. او یو بله خبر دا ده چې سګریټ هم کولی شي چې د ویښتانو د سپینوالي سبب شي، ځکه چې نیکوټین په سګریټ کې یو ماده ده، او دغه نیکوټین د وینې جریان خرابوي او د ویښتانو د رنګ جوړونکو حجرو فعالیت راکموي، چې په نتیجه کې هغه کسان چې سګریټ څکي د هغوی ویښتان به زر سپینېږي نسبت به هغه کسان ته چې سګریټ نه څکي. او په اوس وخت کې یو ډېر عام دلیل د ویښتانو د سپینېدلو د کیمیاوي موادو استعمال او د هوا ککړتیا ده، لکه د ویښتانو رنګونه، شامپوګانې، د محیط ککړتیا د ویښتانو طبیعي جوړښت خرابوي او په نتیجه کې ویښتان ژر سپینېږي. اوس به راسو پر دې به خبرې وکړو چې څنګه کولی شو د ویښتانو د ژر سپینېدلو څخه مخنیوی وکړو. عموما ټول هغه فکتورونه اصلاح کوي د کوم په واسطه چې ویښتان خپل رنګ بایلي. اول، ښه غذایي رژیم د ځان عادت وګرځوي. مثلا په خپل غذایي رژیم کې هګۍ، مایان، شیدې، بادام، شنه سبزیجات، نارنج، لیمبو او داسې نور ټول هغه خوراکونه ګډ کړئ چې پکې په کافي اندازه پروټینونه موجود وي، ویټامینونه پکې موجود وي، منرالونه پکې موجود وي. دوهم، سګریټ و چې ویښتان یې سپینول، د سګریټ څخه استفاده مه کوو. ذهني فشار و چې د ویښتانو د سپینوالي سبب کېدو، ذهني ارامتیا لپاره مناسب ورزش تاسې وکړئ، په کافي اندازه خوب او ذکر وکړئ. کیمیاوي مواد ولو چې د ویښتانو د سپینېدلو سبب کېدو، نو تاسې ټول هغه رنګونه، شامپوګانې او نور جیل او داسې نور شیان چې د ویښتانو لپاره استفاده کېږي له هغو څخه استفاده مه کوئ، چې په نتیجه کې ستاسې ویښتان سپینوي. د زیتون تیل او بې له کیمیاوي موادو څخه شامپو استفاده کړئ. عموما د ماشومانو لپاره چې کومې شامپوګانې په بازار کې خرڅېږي، هغه بې له دې څه چې په هغه کې کیمیاوي مواد موجود وي، په ترکیب کې کیمیاوي مواد نشته او یو خالصه ماده ده تقریبا. نو تاسې د ماشومانو د شامپو څخه استفاده وکړئ او د ویښتانو د غوړولو لپاره د زیتون او یا هم د شړشمو د تیلو څخه استفاده وکړئ، چې په دې سره به تاسې تر ډېره وخته پورې د تورو ویښتانو خاوندان اوسئ.